الرحیم. زما ټولو پښتنو ورونو ته سلامونه او احترامات. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په 31 تاریخ باندې په 11 تاریخ د مارچ باندې و د پښتون ژغورنې غورځنګ د انتظام لاندې په پېښور کې په رینګ روډ د سرحد یونیورسټۍ سره خوا کې د ارمان شهید په یاد کې یو غوټه غونډه کیږي. نو ملګري د وخت نه لګیا دي، ډېر وخت نه لګیا دي، د لپاره کمپاین هم کوي او ډېر زیات ځان هم ستړی کړی دی، ځکه چې دا د هغې شهید ته د عقیدت پرزونې وړاندې کول دي، د کوم دپاره چې ملګري لګیا دي او د هغه دپاره د انصاف د غوښتنې دپاره دا ملګري راغونډېږي. نو د ارمان شهید په یاد کې په ټول ملک کې په ټوله نړۍ کې هم پروګرامونه شوي دي او په پېښور کې به هم په 11 مارچ باندې پروګرام کېږي چې څونه هم پښتانه وروڼه دي ټولو ته خواست دی چې په دې غونډه کې خامخا خپل ګډون وکړي. ډېره مهرباني، شکریه. الله مو خوشحاله او آباد ساتي.